أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیاتونو مبارکو کې د طلاق د یو قسم ذکر وشو چې هغې ته ایلا ویلی شي. کله چې طلاق واقع شي نو د طلاق نه وروستو یو پیریډ او وخت داسې دی چې هغه شریعت مقرر کړی دی، هغې ته عدت ویلی شي. نو په دغه عدت کې دننه د طلاق رجعي په صورت کې چې یو طلاق یا دوه طلاقې ورته ورکړي نو خاوند ته دا حق شته دی چې د عدت په دوران کې د خپلې بیبي ته رجوع وکړي. نو د نوې نکاح ضرورت ورته نشته دی، دا ښځه د ده په نکاح کې بحال پاتې شوه. او کوم طلاق چې ورکړی دی یو یا دوه نو هغه یو طرف ته جمع کیږي. که یو ورکړی دی طلاق او رجوع وکړله نو د یو طلاق حق ته نه لاړو، که دوه طلاق رجعي ورکړي دي نو د دوه حق ته لاړو. په دویم طلاق باندې رجوع وکړله بیا څه وخت پس دریم طلاق یې ورکړه، خبره خلاصه شوه، بیا رجوع نشي کولی او نوی نکاح ورسره نشي کولی. او د یو طلاق په صورت کې او د دوو طلاقو په صورت کې یا طلاق باین چې ورته ویلی شي، لکه ایلا کې طلاق باین واقع کیږي نو د عدت تیریدلو نه پس دا خاوند ورسره نوی نکاح کولی شي، او په شرط د دې چې ښځه خاوند دواړه راضي وي نکاح ته. او عدت کې دننه رجوع په هغې کې د ښځې رضامندي شرط نه ده. ښځه که رضا وي او که رضا نه وي، خاوند طلاق ورکړی دی ورته او دی وي زه په عدت کې دننه بیا رجوع کوم، دا ښځه په خپله نکاح کې بحال پاتې کومه، نو خاوند سره دا اختیار شته دی. نو دغه عدت دلته ذکر کړی دی ثلاثة قروء الفاظو باندې، چې دا عدت دا زمانه تر دریو حیضو پورې ده، چې درې ځله بیماری راغلله او په دې کې دننه په حالت د طهارت کې د پاکوالي په حالت کې خاوند رجوع وکړله، عملی رجوع وکړله یا قولی رجوع وکړه، په ژبه باندې ویل چې دا ښځه زما په نکاح کې ده. نو که ښځې ته مخامخ ووې او که ښځه مخامخ نه وه او داسې ووې ځان بل چا په مخ کې چې زما دا ښځه دې ته ما رجوع وکړله، دې سره هم رجوع ثابتېږي، ښځه د ده په نکاح کې بحال ده په عدت کې دننه. خو که دا عدت تېنه تیر شو، درې حیضه درې ځله د زنانه بیماری راغلله، نو اوسو دا د ده د نکاح نه ازاده شوله، بیا د هغې خوښه ده د هغې زنانه،
که د لومبني خاوند سره نکاح کول غواړي نکاح ورسره کولی شي، او که هغه وایي چې نه د سره نکاح نه کومه بل چا سره نکاح کول غواړم، نو څوک په هغې باندې زبردستي نشي کولی، هغې سره خپل اختیار شته دی. دلته خو د دریو حیض او د دریو بیمارو ذکر یې وکړو. اوس یو زنانه ده چې د هغې بیماري نه راځي، نو د هغې څو وجې کیدی شي. یو وجه دا کیدی شي چې هغه کم عمره ده، د کم عمرې په وجه باندې بیماري نه راځي. او دویمه وجه دا ده چې د هغې عمر زیات دی، د زیات عمر په وجه باندې د هغې بیماري نه راځي، نو د هغې دپاره بیا حکم د 3 میاشتو دی. د هغې عدت هغه 3 میاشتې دی، چې 3 میاشتو کې دننه که خاوند په طلاق رجعي کې رجوع وکړله خو ټیک ده نکاح بحال ده، او که دا 3 میاشتې وخت او پیرډ ترېنه تیر شو نو بیا که نوي نکاح کول غواړي نو د دواړو رضامندۍ باندې کیدی شي د عدت تېرېدو نه پس، او که نوي نکاح د دې لومبني خاوند سره د عدت پوره کېدو نه پس دا زنانه رضا نه ده، بل چا سره نکاح کول غواړي هم هغې ته اختیار دی. بله وجه د بیمارۍ نه راتللو هغه حمل وي، چې د زنانه امید وي، نو د امید په حالت کې د حمل په حالت کې هم بیماری نه راځي، نو بیا وضع د حمل د هغې عدت دی، یعنی چې کله اولاد پیدا شو نو کمه موده د اولاد پیدا کېدلو کم از کم 6 میاشتې ده، 6 میاشتې پس اولاد پیدا کېدی شي. نو که اولاد 6 میاشتو کې دننه پیدا شو نو بس دا زنانه د نکاح نه آزاده شوله، او دغه د هغې د عدت زمانه ده دا 6 میاشتې، او عموما 9 میاشتې پس اولاد پیدا کیږي، نو بیا 9 میاشتې ده. او کله کله کتابونو لیکلی دي چې 2 کالو پورې هم ماشوم د مور په ګېډه کې پاتې کېدی شي، او یو روایت کې د 4 کالو خبر هم ذکر ده. یو مشهور تابعی دی حضرت ضحاک ابن مزاحم رحمه الله، هغه 4 کاله د مور په ګېډه کې پاتې شوی، او چې کله پیدا شو نو ټول غاښونه برابرو او خندل په چغو چغو باندې خندل، ځکه ول نوم ضحاک کېښودو. ضحاک د ضحک نه دی، ضحک معنی خندا کول. خو داسې شاذ و نادر کېږي، عموما 9 میاشتو پورې ماشوم د مور په ګېډه کې پاتې کېدی شي. نو تر څو پورې ماشوم د مور په ګېډه دی پیدا شوی نه دی نو دا زمانه د عدت ده. نو رجعي طلاقو کې بیا چې تر څو پورې حمل دی، حمل نه اولاد نه دی پیدا شوی، نو دا زمانه د عدت ده، په دې کې خاوند رجوع کولی شي، او که اولاد پیدا شو نو بیا که نوي نکاح کول غواړي دواړه رضامند دي د یو بل سره نو هم صحیح ده نوي نکاح کولی شي، او که زنانه وایي چې د سره نکاح نه کومه بل چا سره نکاح کول غواړم هغې ته بیا اختیار دی. نو یو خبره د 3 حیضو د 3 ځله بیمارۍ راتللو یې ذکر کړې ده چې دا زنانه به تر هغې پورې انتظار کوي بل چا سره نکاح د عدت په دوران کې نشي کولی. د عدت په دوران کې د دې زوړ خاوند سره یو قسم د نکاح تعلق بحال دی، پوره ختم شوی نه دی، لہذا د عدت په دوران کې که هغه د هغې د حمل عدت دی او که هغه د هغې 3 میاشتې ټیم دی یا د هغې 3 ځله بیماري راتلل دي، په دې دوران کې د بل چا سره نکاح کول د هغې دپاره ناروا او حرام دي. دویمه خبره دلته دا ذکر کړې ده چې دا 3 ځله بیماري راتلل دا شریعت دې دپاره مقرر کړي دي چې کیدی شي په دې کې د دې که حمل وي نو هغه به ښکاره شي، او چې کله حمل ښکاره شو نو بیا چې څو پورې د حمل نه اولاد نه دی پیدا شوی هغې پورې د دې زمانه د عدت ده. نو دې زنانه له پکار دي چې د دې په رحم کې د دې په ګېډه کې څه دي نو هغه د ښکاره کړي خلقو ته، او دې وایي چېرې زما حمل دی د دې خاوند نه زما امید دی. یا مثلا خاوند مړ شوی دی نو د هغې عدت بیا هغه جدا دی، هغه 4 میاشتې او 10 ورځې دی، او که په هغې کې حمل ښکاره شو امید ښکاره شو نو بیا چې تر څو پورې حمل دی نو هغه زمانه د عدت ده هغه اوږده شوله، او که 4 میاشتو 10 ورځو نه مخکې د هغې زنانه اولاد پیدا شو بس د هغې عدت پوره شو، که هغه ورځ پس وي او که هغه میاشت پس وي او که هغه 2 میاشتې پس وي بس د هغې عدت پوره شو، هغه د نکاح نه د خاوند چې کوم مړ شوی دی د هغې نه آزاده شوله. کومه زنانه چې د هغې صرف نکاح شوې ده او رخصتي یې نه ده شوې
او خاوند په داسې حال کې طلاق ورکړل نو د هغې دپاره عدت نشته دی، هغه فوري طور د بل چا سره نکاح کولی شي. نو چې کومه زنانه د هغې حمل دی نو د حمل په دوران کې هغه د بل چا سره نکاح نشي کولی ځکه زمانه د عدت د هغې پوره شوې نه ده. نو دې له پکار دی چې دا خبره ښکاره کړي چې د دې حمل دی یا د دې حیض بیماری شروع ده او بیماری روانه ده. نو دواړه خبرې دې ښکاره کړي. نو که بیماری شروع وي نو چې 3 ځله بیماره شوله نو عدت زمانه پوره شوله، او که حمل او امید دې چې کله اولاد پیدا شو زمانه د عدت پوره شوله. درېمه خبره د خاوند د رجوع حق ذکر کړی دی چې په طلاق رجعي کې په یو طلاق او 2 طلاقو کې د عدت په دوران کې خاوند ته حق حاصل دی چې د خپل بیبي دا په نکاح کې بحال وساتي. او د جاهلیت په زمانه کې یو دستور او طریقه دا وه چې هغوی به بېشماره پیرې طلاق ورکول. د طلاقو لیمټ مقرر نه و د هغې په نسب باندې. طلاق به یې ورکو چې عدت به پوره کېدو ته شو نو خاوند به یې ما رجوع وکړله، بیا به څه وخت پس طلاق ورکو، بیا به وی ما په عدت کې رجوع وکړله. نو نه به ورته ښځه ویله، د هغې حقوق به هم نه ادا کول او نه به یې د نکاح نه ازادوله. نو دا د زنانو دپاره یو قسم تکلیف و، یو مشکل کار و. د دې وجې نه شریعت د 3 طلاقو لیمټ مقرر کو چې 3 نه زیات طلاق نشته دی. نو که په یو ځای چا 3 طلاق ورکړل ام واقعه شو، او که بیل بیل ورکړل نو ام واقعه کېږي. نو د عدت په دوران کې په طلاق رجعي کې یو طلاق او 2 طلاقو کې خاوند ته حق حاصل دی چې د عدت په زمانه کې رجوع وکړي، خو په دې شرط باندې که دی کور سمول غواړي او کور جوړول غواړي. بیا دغې زنانو حقوق ذکر کړي دي چې څنګه د خاوند په ښځه باندې حقوق دي، نو دغه شان د دې بیبي هم په خاوند باندې حقوق شته دی. نو د یو بل د حقوقو ادا کولو اهتمام دی کوي. د خاوند حق دا دی په ښځه باندې چې دا به د خاوند خدمت کوي، د هغه د بچو خدمت به کوي، د کور نگرانی به کوي، د بچو خدمت به کوي او د کور حفاظت به کوي، د خپل حیا د عزت حفاظت به کوي. دا د خاوند حقوق دي. او دغه شان په خاوند باندې د ښځې حق دا دی چې دی به نان نفقه، د هغې علاج معالجه، جامې کپړې، د هغې بنیادي ضروریات او هغې ته جیب خرچه ورکول چې هغې په خپله خوښه باندې استعمالوي. دا هم د بیبي په خاوند باندې حق دی. ځکه بعضې حالاتو کې د یو زنانه یو څیز تړه کېږي، خاوند ته ویلی نه شي چې ماله راوړه، ځکه دی ورته بیا غوسه کېږي چې تاله د کور خرچې وکړم او که ستا دا ضرورت پوره کړمه. نو ښه خبره دا ده چې هغې له جیب خرچه ورکوي او هغې په خپله خوښه باندې خرچ کوي، او د کور چې څومره خرچه ده نو دا د خاوند په ذمه باندې ده، دا به خاوند پوره کوي. بیا د نارینو درجه د فضیلت په آخر کې ذکر کړې ده چې په ښځه باندې د خاوند د فضیلت یو درجه ده. نو د ښځې باندې دا لازم دي چې د خاوند حقوق ادا کوي. څنګه چې خاوند باندې لازم دي د ښځې حقوق ادا کوي، خو خاوند ته به د عزت په نظر باندې ګوري، د هغه بې ادبي به نه کوي، د هغه په شان کې به ګستاخي نه کوي، هغه سره به سخته لهجه نه استعمالوي. نو که داسې وکړل نو دا زنانه په دې باندې ګناهګاره ده. ځکه د خاوند تابعداري دا جنتی زنانو چې کوم صفات 4 بیان شوي دي په حدیث مبارک کې، نو یو صفت پکې دا هم دی چې دا به د خاوند تابعداره وي. نو دا چې د جنت په کومه دروازه باندې داخلېدل غواړي دا داخلېدی شي. او طلاق د شریعت په نظر کې جایز عمل دی. خاوند سره اختیار دی، ښځې سره طلاق و اختیار نشته دی. خو په جایزو کارونو کې د الله په نظر کې ناخوښه څیز چې کوم دی نو هغه طلاق دی. په دې وجه باندې بغیر د عذر نه، بغیر د مجبورۍ نه یو زنانه که د طلاق مطالبه وکړي نو حدیث مبارک کې راځي چې په دې باندې د جنت بوی هم حرام دی. ځکه څه عذر نشته، څه رکاوټ نشته دی، څه تکلیف دی ته نشته دی، او دا د طلاق مطالبه کوي نو دا ښځه به جنت ته نه ځي. او که څه عذر موجود دی، خاوند د دې حق نه ادا کوي، یا خاوند حق ادا کولی نشي، یا دې ته سزا ورکوي، د شریعت نه خلاف سزاګانې ورته ورکوي، یا د دې نان نفقه دې ته نه ورکوي، نو بیا مطالبه د طلاق کولی شي د خاوند نه چې ما ته طلاق راکړه. والمطلقات او طلاق شوي زنانه یتربصن هغې به انتظار کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې، یعنې بل چا سره نکاح نشي کولی، 3 قروء تر 3 حیضو پورې،
چې 3 ځله بیماری راشي نو په دغه دوران کې د دې بل چا سره نکاح جایز نه ده، نو دا به انتظار کوي د دې 3 بیمارو، یا که بیماری نه راځي نو بیا 3 میاشتې، او که حمل وي نو تر څو پورې اولاد نه دی پیدا شوی هغې پورې به انتظار کوي. ولا یحل لهن، او حلال ندی د دې زنانو دپاره چې د کومو ته طلاق ورکړي شوي دي ان یکتمنا، دا خبره چې دی پټ وساتي ما هغه څیز خلق الله چې پیدا کړی دی الله پاک فی ارحامهن د دوی په رحم کې د دوی په ګېډه کې، که هغه د دوی حمل دی د دوی امید دی نو هغه دې پټی نه، دا دې نه وي چې زما خو 3 میاشتې وشي او بیماري مې نه راځي به زه آزاد یم بل چا سره به نکاح وکړم، نو نکاح بل چا سره نه کېږي ځکه حمل موجود دی، نو هغه دې پټی نه. ان کن یؤمنن، که چېرې وي دغه طلاقې شوې زنانه چې دی ایمان ساتي بالله په الله پاک باندې والیوم الاخر او د قیامت په ورځ باندې، نو دا خبره دې پټه نه ساتي، که پټه یې وساتله او بل چا سره نکاح وکړله نو الله پاک به ترې تپوس کوي د قیامت ورځ را روانه ده چې تا ته خو پته وه چې ستا حمل دی نو تا ولې دا پټ وساته او بله نکاح دې وکړله. وبعولتهن، او خاوندان د دې طلاقو شوو بیبیانو چې کوم خاوند موجود دی احق هغه زیات حقدار دي بردهن په واپس کولو د دې طلاقو شوو بیبیانو په خپل نکاح کې، فی ذالک په زمانه د دغه عدت کې چې دا 3 حیضه دي یا 3 میاشتې دي یا وضع د حمل ده، نو خاوند ته حق شته دی چې په طلاق رجعي کې د رجوع کی او د خپل بیبي په نکاح کې بحال وساتي. ان ارادو، که چېرې اراده کړې وي دوی اصلاح د اصلاح کولو، که د اصلاح کولو اراده ای نو بیا د په عدت کې رجوع کی، او که د طلاق اراده کړي نو بس رجوع دې نه کوي، د یو طلاق په صورت کې هم چې عدت پوره شو نو دا بیبي آزاده شوله بل چا سره دې بیا نکاح وکړي. ولهن، او شته دی د دې زنانو دپاره مثل الذي، حقوق پشان د هغې حقونو علیهن چې په دې زنانو باندې دي د دې خاوندانو، نو دغه شان د دې زنانو په خاوندانو هم حق شته دی څنګه چې د خاوند په ښځه باندې حق شته دی، بالمعروف په نیکه طریقه باندې. وللرجال، او د نارینو دپاره علیهن شته دی په دې زنانو باندې درجتون یو درجه د فضیلتو، د خاوند شان اوچت دی، د خاوند درجه اوچته ده په بیبیانو باندې، څنګه چې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې که چېرې د الله پاک نه سوا بل چا ته سجده کول جایز وی نو ما به زنانو ته حکم کړی وی چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجدې ولګوئ. نو دې نه معلومه شوله چې د خاوند فضیلت او د خاوند درجه دا په بیبي باندې د هغه په ښځه باندې دا ثابت ده د دې ځای نه. والله عزیز، او الله پاک غالب دی زورور دی، حکیم او حکمت واله دی. نو په دې کې اشاره دې طرف ته ده چې نارینو ته خو الله پاک درجه د فضیلت ورکړه او دی د ځان زورور نه شمار کوي، دی د په خپله بیبي باندې ظلم او زیاتی نه کوي ځکه زورور د الله ذات دی، او حکیم او حکمت واله دی چې الله پاک د طلاقو دا اختیار خاوند ته ورکړی دی، زنانه ته نه دی ورکړی. که دی زنانو ته ورکړی وی نو د طلاقو مسلې به بیا ډېرې زیاتې پیښېدلې او زنانو به بیا په خپل ځان دپاره د طلاقو حق په خپله استعمالو. والمطلقات، او طلاق شوي زنانه یتربصن بانفسهن، هغوی به انتظار کوي په خپلو ځانونو باندې 3 قروء تر 3 حیضو پورې. ولا یحل لهن، او حلال ندی د دغې زنانو دپاره ان یکتمنا، دا چې هغوی پټ وساتي ما خلق الله، هغه څه چې الله پاک پیدا کړي دي فی ارحامهن د هغوی په ګېډو کې، ان کن یؤمن بالله، که چېرې وي دغه زنانه چې ایمان ساتي په الله پاک باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت. وبعولتهن، او خاوندان د دغې زنانو احق هغه زیات حقدار دي بردهن په واپس کولو د دغې بیبیانو فی ذالک په دغه زمانه د عدت کې. ان ارادو، که چېرې اراده کړي وي د خاوندانو اصلاح د اصلاح کولو او د کور سمولو نو رجوع دې وکړي. ولهن مثل الذي، او شته دی د دې زنانو دپاره حقوق
پشان د هغه حقوق علیهن چې په دې زنانو دي د خپل نارینو بالمعروف په نیک طریقه باندې وللرجال او نارینو د پارشته دي علیهن په دې زنانو باندې درجتون درجه د فضیلت والله عزیز حکیم الله پاک زورور دی او حکمت والا دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.